علمي میتود د تکنیکونو یوه داسې ټولګه ده چې پوهان یې د نړۍ د کړنو د څرنګوالي د پوهېدو لپاره کاروي. د دې میتود یوه اړینه برخه فرضیه ده چې د مشاهدې د ازمایښت وړ توضیح ده. لاندې بیلګې وګورئ: اسمان شین دی، کله کله تندر دنګو څیزونو ته تاوان رسوي. ځینې زده کوونکي په ازموینو کې له نورو پرتله ښه ځلیږي. دا ټول د نړۍ په اړه زموږ مشاهدې دي. یوه معتبره فرضیه هڅه کوي چې دا توضیح کړي چې ولې یوه مشاهده رامنځته کیږي په داسې روش سره چې معلومه کړي چې آیا دا توضیح سمه ده او که نه. دا فرضیې په پام کې ونیسئ: اسمان ځکه شین دی چې خلک مساله کاروي. تندر یوازې هغو دنګو څیزونو ته زیان رسوي چې تر ننه کوم ځواکمن سړی ورته نه وي رسېدلی. کوم زده کوونکي چې مطالعه نه کوي، نظر هغو زده کوونکو ته چې مطالعه کوي په ازموینو کې ښه ځلیږي. دا ټولې فرضیې معتبرې نه دي. په لومړي حالت کې وړاندیز شوې توضیح، یعنې ځکه چې خلک مساله خوري، د مشاهدې سره چې اسمان شین دی هیڅ منطقي تړاو نه لري. دویمه فرضیه د ازمایښت وړ نه ده. لومړی، تاسو باید د دې څرګندولو لپاره یوه معتبره لار ولرئ چې زړور انسان څوک دی. دویم، تاسې ډاډ ترلاسه کړئ چې آیا دا دنګه ودانۍ ته داسې یو کس رسېدلی او که نه. دریم، تاسو نشئ ضمانت کولی چې پایله د فرضیې سره تړاو لري. د بیلګې په توګه که یوې دنګه ودانۍ ته هیڅکله تندر زیان نه وای رسولی، آیا دا ځکه چې یو زړور انسان ورته رسېدلی یا کومه بله ښه توضیح شته؟ دریم حالت یوه معتبره فرضیه ده ځکه چې دا له منطقي اړخه د مشاهدې سره تړاو لري او د ازمایښت وړ ده. تاسو کولی شئ په یوه ټولګي کې دوه ډلې زده کوونکي کېنوئ، یوه ډله مطالعه وکړي او بله ډله مطالعه ونه کړي. بیا وګورئ چې په یوه ازموینه کې څنګه کار کوي. دا ازموینه د دویم حالت په پرتله ډېر اسانه کنټرولېږي. په یاد ولرئ چې یوه فرضیه دې ته اړتیا نه لري چې صحیح توضیح شي چې معتبره وګرځي. په دې وروستۍ قضیه کې ښایي تمه ولرئ چې هغه زده کوونکي چې مطالعه کوي په ازموینه کې به ښه کار وکړي. خو ځکه چې فرضیه له مشاهدې سره منطقي تړاو درلود او د ازمایښت وړ هم وه، یوه ښه فرضیه وه، که څه هم ازموینه ښیي چې دا سمه نه ده. ډېر پوهان داسې فرضیې جوړوي چې وروسته باطلېږي. د ناسمو فرضیو ارزول د علم په پرمختګ کې مرسته کوي.